دا د کوټ ښار د سنډیمن هسپتال د ماشومانو د زیږیدو مرکز دی. د صوبې په لورو پروتو سیمو کې په هسپتالونو کې د ښځینه ډاکټرانو د کمۍ له سببه څخه زیات شمېر خلک خپل ناروغه کوټې ته راوړي. په نورلای کې زموږ یو سہولت نشته. کوم په ګانی وارډ کې کوم مریضان راځي الته لیکن ډاکټري ناشې دي ډوټیانې تنخواګانې اخلي ډوټیانې نور کې مریضان په پرایویټ هسپتالونو خلاص کړي دي. کیس وزنډي وای مشپین پرایویټ ځای د سره سره د خپل پیس ځخي په سرکاري کې دوی علاج نه کوي. موږ راځو کوټ ته د علاج کوو یا ملتان ته روان مریض مدیریه داخل دي نن رالم ورورالته سہولت نشته ډاکټري نشته نه اپریشنونه نه کوي. د زموږ په علاقې کار مترځي کې هسپتال شته درې څلور 15000 کور دي دا پریوځي لیکن دغه چې د زموږ یو مشکلات الته ناشته د لري ازغلو ورور په تکلیف پی مورشانو کرایي وکسه نور هسپتال دی هغه کې څه کار علاج کیږي هغه چې یو معمولی قدر تکلیف هغه کوټه ته حواله کی کوټه ته حواله کی کوټه ته چرای هغه بیان دلته داخله نه ورکی د داخلي چې پرایویټ لولاړ شي هغه د ویش په 15000 جناخي. د کوټي د سیول سنډیمن د غایني د وارډ پروفیسور عایشه صدیقوی چې نه یوازې د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې په کوټه ښار کې هم اسانتیاوي د نڅ برابر دي. د مرګ ته بالکل نږدې موږ لراسي زموږ لیبر روم ډیر کښنی ځای دی. زموږ په لیبر روم کې 12 بیډه پراته دي اور دروازې ماته ته چې 500 شپېته کښنیان پیدا کیږي. په سیول هسپتال لیبر روم کې هر کال 15000 سیواخې تر 10000 پورې ښځو کښنیان پیدا کیږي. که څه هم په 2019 کې په پاکستان کې د ماشومانو د زیږیدو په سروي ویل سوي و چې په بلوچستان کې په هر یو لک د لنګون پر مهال باندې 298 ښځې مري. خو پروفیسور عایشه صدیقه وایي چې اصل شمیره تر دې ډیره زیاته ده. شرای اموات د ښځو د نورو صوبو سره ډیر زیات دي. یعنی که یو لک کښنیان پیدا کیږي په بلوچستان کې 800 مند چې دی هغه مړې کیږي. هغه ښځې چې په کښني عمر کې ودونه سوي دي د هغو چې کښنه یې په نسو انټینیټل چیک اپ یې نه دی سوی بلډ پریشر یې ډېر زیات دی د وینې کمي هلته هغه اوزار چې استعمال کړي هغه صفا نه سټرلایزډ نه هغه جراثیم د دې په نس کې پراته سي دا خوراکي بغیر چې غیر وي ما بوزي هسپتال کې مشکارک خواشرته مخنوم دونه کښنیان راوړي. د بلوچستان د روغتیا د صوبایي څانګې ډایرکټر جنرال ډاکټر نور قاضي چې اوس د بلوچستان په خوزدار تربت جعفر آباد حب او خانوزي کې هم د لنګون پر مهال باندې اپریشنونه کوي. پړنی دي د لپاره موږ کوشش کوو ته نوې ډاکټران پبلک سرچ کمیشن سره اوس راځي ته موږ کړی اذروایز هر هسپتال کې زموږ ګایناکالوجیست هر ډیسټریکټ هډکوارټر کې هر ځای ډیر ځای کې خلک ډاکټران چې هغه ډیوټیان نه کوي لکه برشور تحصیل هسپتال یا الته نو اوس ان شاء الله زموږ مانیټرینګ سیستم شروع شوی دی. 50% ښځې د ماشوم تر پیدایش لمخه د وینې د کمی 14% د وینې د فشار 9% د جراثیم له سببه څخه مري. ډاکټر عایشه وی چې په بلوچستان کې نیم په نیمه ښځې د وینې د کمی سره 80% ښځې د وټامین ای د خوراک له نورو کمی سره مخامخ دي. په بلوچستان کې پر 10,000 کسانو باندې یوازې 15 ډاکټران موجودیت لري. په بلوچستان کې ښځې ډاکټري 900 دي چې زیاتره په کوټه ښار کې دي. په ټوله صوبه کې 1400 هسپتالونه او روغتیايي مرکزونه دي. په دوی کې نه ټیچینګ هسپتال دي. حکومت دلته هر کال د روغتیا پر څانګه باندې 500 ارب روپۍ ګاروي. پاکستان دیموګرافیک سروې وی چې په بلوچستان کې 15% ماشومان پر کورو باندې د غیر تربیت یافته دایانو پر لاس پیدا کیږي. حمید سمسور وی او ډیوا کوټه.